خپل یوټیوب چینل ته د ویډیو اپلوډ کولو وروسته په 1000 ویوز یا 1000 لیدونکو په سر څومره ډالر راکول کیږي؟ په عادي یا اوږدو ویډیوګانو څومره پیسې ګټلی شو او په شارټ یا لنډو ویډیوګانو څومره پیسې ترلاسه کولی شو؟ آیا د پیسو ګټلو لپاره عادي یا اوږدې ویډیوګانې ښې دي او که شارټ ویډیوګانې ښې دي؟ یعنې له شارټ ویډیوګانو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولی شو که د نورو اوږدو ویډیوګانو څخه؟ دا ټولې پوښتنې به در ځواب کړم، ویډیو تر پایه وګورئ. السلام علیکم، زه فضل باری رایان یم. که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه دوستانو، نن به تاسو ته د یوټیوب د شارټ او نورو ویډیوګانو څخه د پیسو ګټلو په اړه معلومات درکړم. اول راځو دې ته چې کله یوټیوب ته ویډیو پورته کړو، وروسته له هغې کله چې 1000 کسان زموږ ویډیو وګوري یا په اصطلاح زموږ ویډیو 1000 ویوز ولري نو موږ ته به څومره ډالر ګټه راکول کیږي. دوستانو، دا چې زموږ ویډیو 1000 کسان وګوري او څونه پیسې به ترلاسه کړو، دا ستاسو د موقعیت، د ویډیو تر کټګورۍ او د ویډیوګانو تر لنډوالي او اوږدوالي پورې اړه لري. دا معنا کله چې ستاسو ویډیو د 8 دقیقو څخه اوږده وي نو په هغې ویډیو اعلانات ډېر راځي، یعنی تاسو یې خپله انتخابولی شئ چې ستاسو په ویډیوګانو څومره اعلانات راشي او د ویډیو په کوم وخت کې راشي. خو کله چې ستاسو ویډیو د 8 دقیقو نه کمه وي نو تاسو اعلانات نشئ انتخابولی، یعنی ستاسو په ویډیو به یوازې یو اعلان راځي. نو طبعا واضحه خبره ده چې په هغو ویډیوګانو چې اعلان زیات راشي نو درآمد به یې هم ښه وي. مثلا د تاسو یوه ویډیو 20 دقیقې ده او بله ویډیو مو 15 دقیقې ده او دواړه ویډیوګانې 1000 کسانو لیدلې، یعنی لومړی ویډیو مو چې 20 دقیقې ده 1000 ویوز لري او دوهمه ویډیو مو چې 15 دقیقې ده هم 1000 ویوز لري یا لیدونکي لري. نو دا چې لومړی ویډیو مو 20 دقیقې ده اعلانات زیات پرې راځي نو د همدغه ویډیو ګټه نظر دوهمې ویډیو ته زیاته ده. نو اوس دا هم معلومه شوه چې مشخص نه دی معلوم چې په 1000 ویو څومره پیسې ګټلی شو، ځکه نه یوازې چې د ویډیو اوږدوالی او لنډوالی تاثیر لري، همدارنګه ستاسو موقعیت هم تاثیر لري. مثلا د افغانستان په پرتله په امریکا کې ډېرې پیسې ګټل کیږي. بل دوستانو، ستاسو د ویډیو کټګورۍ هم اغیز پې لري. مثلا د ښوونیزو یا آموزشي ویډیوګانو ګټه د خبري یا تفریحي ویډیوګانو په پرتله زیاته وي. خو بیا به هم تاسو ته ووایم چې په افغانستان کې په 1000 ویوز یا 1000 لیدونکو په سر د $1 نه تر $3 ګټلی شئ. البته په اوسط ډول مې درته وویل. که تر دې ځایه مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ. ډېره مننه. ښه دوستانو، دا هم د یوټیوب د عادي ویډیوګانو په اړه درته وویل چې د 1 دقیقې څخه زیاتې وي. اوس به د شارټ ویډیوګانو په اړه درته ووایم چې په شارټ ویډیوګانو څومره پیسې ګټلی شو. د شارټ ویډیوګانو څخه پیسې ګټل د اوږدو ویډیوګانو په پرتله بیخي کمه وي. مثلا که په نورو ویډیوګانو د 1000 ویوز په سر $2 وګټئ، خو د شارټ ویډیو په سر چې هغه هم 1000 ویوز ولري نو کیدای شي چې $0.02 وګټئ چې بیخي کم دي. نو اوس چې تاسو په نورو ویډیوګانو د 1000 ویوز په سر $2 ترلاسه کړل نو ستاسو شارټ ویډیو باید 100,000 یا 1,00,000 لیدونکي ولري چې $2 وګټئ. مقصد ګټه یې خورا کمه ده، خو داسې کسان شته چې ویډیوګانې تر 1 یا 3 یا 15 میلیونه کسان ویني، نو د دوی لپاره ښه وي، خو زموږ او ستاسو لپاره چې په افغانستان کې یو شاید ارزښت یې ونه لري. نو زما مشوره تاسو ته دا ده چې که غواړئ د یوټیوب څخه پیسې وګټئ نو ټول فوکس او فکر مو په عادي ویډیوګانو وي چې له 1 دقیقې زیاتې دي. اوس به تاسو سره دا پوښتنه پیدا شي چې شارټ ویډیوګانې اپلوډ کړو که بیخي لاس ترې واخلو؟ نه دوستانو، شارټ ویډیوګانې هم اپلوډ کوئ ځکه شارټ ویډیوګانې زیات لیدونکي لري او د دې باعث کېږي چې خلک د هغې ویډیوګانو له طریقه ستاسو چینل ته سر ورښکاره کړي او ستاسو نورې ویډیوګانې هم وګوري. او بل دا چې شارټ ویډیوګانې ستاسو سره د سبسکرایبر په زیاتوالي کې هم خورا ډېره مرسته کوي. نو زما مشوره دا ده چې کله ناکله شارټ ویډیوګانې هم اپلوډ کوئ. بیا هم که هر ډول پوښتنه لرئ نو کومنټ کې راسره شریکه کړئ. زه ستاسو پوښتنو ته حتما ځواب درکوم. که غواړئ زما نورې ویډیوګانې هم له لاسه ور نه کړئ نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.